شیخ صاحب قصاب پورې خبر شو نو مثال قصاب ما راوست ورته وایم چې لکه تا سره زما دا شو چې 2-3 زره روپۍ در کوم دا څرمن ستا شو فلانی شي مطلب د اجرت په بدل کې څرمن ورکوم دا څرمنې خرڅول یا خپله فایده کې راخیستل دا څنګه دي؟ د څرمنې په باره کې د قرآن او سنت په رڼا کې د علما د فقهای کرامو همدا قول راجح دی چې د قربانۍ د څرمنې حکم داسې دی لکه د قربانۍ د غوښې حکم، ځکه څرمن د غوښې تابع ده. نو صحابو طریقه به هم داسې وه، څرمن به یې کله خپله استعمالوله، لکه دسترخوان د هغې نه جوړ کړی، جانماز د هغې نه جوړ کړی، یا بل داسې یو څیز د هغې نه جوړ کړی، او دا څرمن یې صدقه کړې هم ده. لکه علی رضی الله تعالی عنه هغه د قربانۍ د دغې هدایاو چې حجة الوداع کې کړي دي، وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی و چې زه د قربانۍ په دغې څاروو باندې اهتمام وکم، د دې نګراني وکم، وان اتصدق بجلودها وجلالها، او ما ته حکم کړی دی چې د دې څرمنې صدقه که او د دې زین صدقه که، والا اعطي الجازر منها شیئا، او دې قصاب له به د دې قصابۍ په اجرت کې د ده نه څه شی نه ورکوم. نو لہذا قصاب لا د قصابۍ په اجرت کې څرمن ورکول دا جایز نه ده، او په دې کې د حدیث نه منع راغلی ده. د حدیث د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه موږ ولوستو، وجه دا ده چې دا خو الله په نوم باندې یو ځل صدقه شو، قرباني شو، اوس اجرت کې ورکول دا خو ګویا کې بیرته په دې خپل تصدق کې رجوع کول دا جایز نه ده. او حدیث موږ مخکې ذکر کړ، د دغه حدیث په بنیاد باندې خبره. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.